او شکر زه خو یم ډېره خوشحاله یم واده د خیره سره وشو ته خو ښې که نه اوا زما خو داسې خاوند دی چې څه ورته یادوم که نه هم زما خبره مني نه زه څه شو زه تاسو ته کال کومه که نه اوس مې د خاوند د راتلو ټیم دی بیا به ګپو لګو ښځه ډېره ښه ده داسې کې تروري داسې کې چای پخوم نو چې چای پخې نو تا ته څوک وایي چې په خپله پخوه زما د خواښې د څه دپاره ده دا کارونه خو به هغه کوي خیر دی ما ځان له تاله به یو دوه پیلې و زه هغوی نه کوی نه پخوم سر مې لږ تاو ته کارونه له ګوتې مه وړه ته زما ترورې څه وینځه خو نه چې ته پخپله خپل کار کې مورې مورې ای مورې مورې چې دې شو کړی په آرام سره خبره کوه په آرام سره درته خبره نه کومه چې زما دا ترور چې پخوي نو ته به لګیا وې پخ کړې به دې وورنه که نه ما دا لوښي وینځل نه لوښي دې په شلق راپوځي راشه وړومبي دې له چې پخه کړه بیا به لوښي ووینځې پاڅه سره غرمه شوه چې دې کولی اوس پې رانه کړی وې مجبوري راپاڅېدم ما ویلې راشه په خپله بیا وکړم هغې په لوښو باندې څلور ګېمټې تېرې کړې نو لورې نه دی خو خپل کور دی او داسې مېلمانه خو نه ده دا خو باسې موږ مونږ وي دا دی پخه کي نو تا له شرم نه درځي چې ته په مشرې ښځې باندې کار کې دا کار به ته خپله کې چې مې درته ووایي دې له چای پخه کړه نو چای ورله پخه کړه یو خبر چې راته کوم زما خبره منه زه ستا د زوی ښځه یم څه وینځه نه یم چې په دې کور کې به زما حکمونه نه چلېږي په آرام خبرې کوه ته چمګاونډ دا خلک به څه وي نن پرون راواده شوي د چمګاونډ زموږ څه کار دی صحیح خبره درته کوي زه هغه ګیس اینم هم نه چې اور یې اخیستی دی او که نه د هغې لمبه نه ښکاري او زړه مې شین شو ښه تاسو ورشئ کښېنئ زه درځم دا یو دوه لوښي کنګالو پخوم ورله بس نن مې درته دا خبره وکړه او که آینده ما د خپل ترور په چیرو پخولو یا د کور په دې کارونو ولیده که نه نو داسې خل به وکړم چې د کور مالک دا خلک به راپسې وخاندم پوه شوې تاسو وشو ما سره څه ویل هم نشمه که څه ویمه اول به مې خپل خپلوان ملامته کوي چې نن پرون راواده شوې ده او تا سره بیا جنګونه شروع کړل صبر وکړه ته زما نه خبر نه نایلې باروزه نه کټ رایستی دی خدای خبر ده څه جینۍ دی نایلې 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 دا جینۍ په کوم طرف لاړه دې خو نه ما نه تپوس کړی دی نه دا حاجي په کور کې شته خدای خبر ترې چېرته ده یا الله ته رحم وکړي نایلې لالا په خیر راغلی خدای دې وبخښه چېرته تلې وې ویم تا ته ما ویلو خانانو کره ورغلم نایلې تا ته ما هغه ورځونه ویلي چې ته به نه ځې له خانانو کره نو تا چا نه تپوس کړی چې دلته تلې لالا ستا خبره صحیح ده خو ما پسې خپل سر سترګې شتې که نه نایلې نن سبا په دې معاشره کې د ښځې ذات عزت نشته شانته ته زما طرف کوه زه به ستا طرف کوم بېغمه شو په دوو کسانو دا نشي راتلی چې څنګه ته وې هغه حساب به کېږي او بیا دا کور خو څه پردی نه دی دا واده په لومبۍ شپه مې کې په سټامپ ګوته او دستخط اخیستی دی لورې ما هم دقه ویلې چې خمقله جوړه نه شي دا لږ په خوله کې را نه شي هسې نه شي هغه ته تر مینې دوه خبرې وکړي او تا نارسیر شي زما نه هېڅ هم نه خیرېږي که خوله زما ده که نه خو خبرې پې ستا دي منم دقه شانته وکیله ځان نه جوړه کړه چې څوک دې ملامته نه کړي پر دې ګوره یو خبره درته کومه داسې تېره خوله دې ده چې زما د نه کله ایره وشي چلو خو مې ستا نه زده کړی دی په شیطانت کې تا پی جي ډي کړی ده اوې ما ایم پل غلی شه په ځان باندې په خپله ګویي مه کوه
په خپل لاس کې د حول کده لمدي پیشو هلته چې راټوله شوه دا بله که د قړقې چرګ اوسي او ګوټ ته ننوځي کله کله به اواز کوي ما ویلې چې زه به د دې دا قلندر توپ ختموم ما دا کمپلي چې دی ورځ دې تلې وه مال ما د خدای در سمه کې دې کور ته زه به ستا نه بدماشي هېره کړم ما ته هم پته ده چې زما ترور کم ځای ټارګټ کې که نه اول ته ازغي ونولي نو تر هغې پورې قلاریږي نه چې تر څو پورې هغه ځای کې اور نی لګولې اشته د دوی په خپله لګوله دوی پې پوهېږي نه نایلې نن سبا په دې معاشره کې د ښځې ذات عزت نشته خلکو خپلې لولیانې ژوندۍ خښې کړې نو په تا به څوک څه سره وکړي نایلې ته کور کښېنه ته مه وځه د کور نه که نه لالا ته ولې خفه کېږې ما تا ته ویلې نو د خان ښځه ډېره ښه ښځه ده هغه بیماره ده هغه کار نشو کولی نایلې واقعي د خان ښځه به ښه ښځه وي خو دا معاشره ګنده ده معاشره ټیک نه ده لالا چې په خپله ټکي نو زه خو ته هېڅ هم نه وی نور خبرې پرېږده دا وګوره 2,000 روپۍ هم راکړې وایي په دې به کور ته سودا یوسې نایلې زما پیسې نه دي پکار زما عزت پکار دی تا ته پته شته اوم د دې پیسو د وجې ته نن د کامران د کوره روتې ولې چې کامران پیسې یې سره کړې وې بس زه ستا په مخ باندې خندا لیدل غواړم جهانه پیدا د خاوند دې راغی مورې راځه راسه ځه دا کور دا کار به زه کومه کټې کښېنه ور ورته سودا راځه کامران راځه راځه زه درځم دا لوښي نیسم زه درځم تاسو کټې کښېنئ وفا راځه دا لستا ورځې د لوښي د وینځل نه دي راپاسه مورې زه درځم کامرانه دا څه کوي دا خو لا ناوې ګیرې ده بیا په لوښو ورغلې ده تا به وینځلي و که نه راځه خیر دی هېڅ چې بیا راځه یاره ترورې دا خو د ډېر ورځې نه دي که نه چې دا ناوې ګیرې ده او دا ورغلې لوښي وینځي نه ما خو تا ته ویلي چې زرګره جینۍ ده په دواړه لاسه به له کور راټولئ بېغمه شه یم ترورې دا ستا په ما باندې ډېر غټ احسان دی چې تا ما له یو داسې قسمه ښځه راکړې زما ټول کور یې سنبال کړو ډېر غټ احسان دی را باندې وکړو نه پوهېږم چې دا به څنګه پوره کړم دې کې د احسان خبره څه ده څنګه چې د دې بچی داسې زما بچی او بل ما ته به خبرې را رسېدې چې ستا څنګه ژوند تېر شوی دی ما ویلې خدای دې ما یو ځل ورولي چې زه د دوی کور راټول کړم بېغمه شه اوس نه دې سره مې مور اوس ډېره خوشحاله وي تاسو له زه ساده چای جوړه کړم که نه کافي بس یو کپ چیرې له بهر په حساب مې لږ درد دی. ښه ډېره ښه ده مورې تاسو له کاوه جوړه کړم مورې او زیا څه سوچونه کوې وایي کاوه چې اسکې لورې چې سم در راوړلو بس کمه ښه ډېره ښه ده که ستاسو طبیعت ټیک نه وي نو کمرې ته لاړ شئ آرام وکړئ ما ته پته ده ستاسو به ډپریشن وي او ویم په دې سم لږ درد دی زویا زه به دې کمرې ته ورشم یاره مورې د ټول کور کارونه خو هغه د وفا کوي که نه ته څنګه چې کوم دی اوس غم کوې نه خیر زویا هغه بوش روان په سر دی که نه بیا به چېرته ګپ ولګو ما له چې کمرې ته راوړه وفا ډېره ښه ده دا ښځه ته اوس هم نه خوشحالېږي او ډیټریشن ورته وایي کوڅه هغې په مزغو اخیستې نایلې لرې که دا ورکه واپس خانانو له خو ته واپس کور ته راشه کور کښېنه لالا دا زما د محنت پیسې دي ما هلته کار کړی او بل خانان ډېر ښه دي ته ولې نه پوهېږې چې زه هم کار نه کوم مزه نایلې ته کور کې اندام ځان سر کېده لالا نه ځم ښه په دې خو سودا راوړه که نه شته ما سره پیسې الله به موږ له بل طرفه راکړي دا ته ځان سره کېده که څوک غریبانان فقیران رالل د خپل زما او د داجي د سر صدقه یې ورکړه
دا غبلې جنې د لاسه ډیپریشن اخیستې دی او هغې زموږ دا کور ټول ړنګ دوړنګ کړی وو او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې الحمدلله اوس زما د کور ساز هم راغی او هر څه به ټیک شي ښه ورځ پاکه جینۍ تی وینه چې لکه د لیونو سپو په کوڅو کې ونه ګرځېده زما نوم بدل کا پردي کورونه به ورانې او ته به ښه ورځ وینې بس ترورې زه خو نورې سم نه یم خو زه په دې خپل ژوند باندې ډېر خوشحاله یم چې زما ژوند ته یو داسې قسمه جینۍ راغله چې هر څنګه ارمان مې پوره شو الله دې تل خوشحاله که ما تا ته نه ویلي او بله تا څه هغه جینۍ نه جوړېده دا دې همڅنګه دا څه جوړېږي زه درته اکثر ګورم نه جیب د نظر یې ته کوم لاړې در وتوښمه نو ترورې تاله مې یو څو جوړې راغېستې دي او بیا څه لږ نغدې پیسې هم درله درکړمه او که نور هم کور کې څه پکار را پکار وي نو بلکل ماته ویل چې ستا د زوی په ځای یم ولې نه الله دې خوشحاله که خو ډېرې خرچې مه کوه ځکه چې کور در په غاړه دی نو لږ پیسې ساته ګټه وټه ښه ته کښېنه ته بلته چای وڅښې زه به کمره کې چای وڅښم یو پیاله ښه ښه ده صحیح ده وفا ما له کمرې ته چای راوړه صحیح ده مور او زوی داسې سادهګان دي چې پته ورته نه لګي چې څنګه مورې راته کوي ورشه چې وروړه اوس په ورته مور زړه را سپک کي موقع مه ورکوه پاڅه دا مور دې ټیم کې منل کېږي نه دې ټیم کې خو به صرف او صرف سما منل کېږي نو ته خو زما خوا کې څه کوې ورشه ورله مې ته اوس به بیا سبق کي شاته چې دوه ګړه چې ویستو کمک دی چې د مور سره دوه خبرې وکړې موږ به غر کي د سره ورته پرېږدي خیر دی لالا په دې ټایم کې زموږ نه غریبانان څوک دي نو خو ځان د یو څو پیسو دپاره پردي کور ته تلم په دې سودا راوړم بیا بار نه وځم واخل ما ته پته تاسو نشته خورې دا زه چې په تا سختې تېروم او په دې پردي کور کې دیره شوي نو زه وایم چې ته هېڅکله چېرته لاړه نه شې او چاته لاس ونه نیسې الله دې رحم وکړي خورې ته کښېنه کور صحیح ده لالا ورشه کټ را بار کړه زه کټ را بار کوم او تاسو یو پیالې چای پخوم خدای پاکه زما دا خور څه لیونې ده زه ورته یم مه ځه خانانو کره او دا روانه شوي خدای پاک ته راباندې خپلې پردې راواچې دا واخلې کامرانه چای وڅښه ډېر زیاته مننه ولې هسې خفه خفه یې کامرانه په دې سر مې داسې درد دی او په دې دماغ کې مې څوکې والي کېږي ته غم مه کوه ما ګاډي والا سره خبره کړې ده او ډېر زر ده چې کالام ته به لاړ شو او ملګري راته ډېرې ښایسته واورې شوي دي نو انشاءالله چې هغه ماحول وګورې دا ډپریشن باندې ختم شي او سکون کې به شي کامرانه ما ته داسې ډپریشن دی چې هغه نه په چکرو ختمېږي نه په دولت دا څه داسې خبره ده کامرانه زه چې د شپې ویده شم نو عموم زما په دماغو کې دا خیال تاویږي او چې د سارې راپاسم عموم زما په دماغو کې دا خیال تاویږي دې سوچونو خوړم څنګه چې لرګي وینې نه خوري همدغسې ستا د هغه لومبې سپېرې ښځې غم ماغوی چې د پاسه راباندې رانه شي او هسې نه چې سمو ستا مینه د نظره شي سمو ستا په منځ کې جدایي راولي کامرانه اوهو ته دا خبره پرېږده ته دې خبرې څخه غم مه کوه تا ته واده په شپه ما دا خبره کړې وه چې هغه به ته په مازغو باندې سواره نه ساتې که چېرته هغه دې کور ته راغله نو د دې کور دروازې به د هغې لپاره د همیش لپاره بندې شي کامرانه زه خو ویم چې تا هغې له طلاق ورکړي ما هم دا سوچ کړی دی کیدای شي چې زه او مور مې څو ورځو کې یا ورشو یا څه بلاوه ورولېږو ته څه خبرې انتظار کوې کامرانه زه تا سره یم که نه دا د یو څو ورځو خبرې نه ده
تاسو نن لاړ شئ او هغه سپېره ازاده کا نو زما په ژوند کې به خوشحالي راشي او که نه تر څو هغه ستا په نکاح کې نو زه به شپه ورځ په سرې سترګو ژړېږم او زما د سترګو نه د اوښکو په ځای د وینو سیلابونه ځي ته د هغې خبره پرېږده تا ته ما یو ځل وویې که نه چې هغه د خپل دماغ نه بیخي داسې لرې که لکه چې هغه زما په ژوند کې اډوي نه بس خبره ختمه حاله ما دې کور کې نه بلکې د خپل زړه په کور کې ځای درکړی دی هېڅ قسمه ټینشن دې خبره ونه کړي او خانده خوشحالېږه دا خو ستا تازه تازه د واده ورځې دي کامرانه څنګه وخاندم څنګه خوشحاله شم زما په ځوانۍ خو بهار راشي خو چې د هغې سپېرې دا نوم ستا د نکاح نه کټ شي ښځې دا مې تا سره وعده ده چې چېرته به هم خفګان در نه کړم او انشاءالله دا ټول ژوند به زموږ په خوشحالو تېرېږي کامرانه چې ته څنګه وې خدای دې داسې وکړي خو بس ته خو پرېږده ورشه زما کپړې راواله زه لږ بهر ملګرو له وځم ډېره ښه ده څه لیونی ده وړه وړه خبره ده او دونه یې سر ته خېجولې ده